قدرمنو څو ورځې وشي چې په ملک کې نوی حکومت راغلی دی، وزیر اعظم بدل شوی دی، شهباز شریف وزیر اعظم راغلی دی، خو نن بیا د بجلی په یونټ کې 4 روپۍ نه زیاته اضافه وشوه. خلک څه وایي؟ خلک څومره غوسه دي پر دې نوي حکومت نه؟ توقع څه ده؟ راځئ چې واورو د خلکو خبرې. حکومت له پکار دی چې بجلی ارزانه کړي، د خلکو کور کې د وړو درک نه لګي، مشکلات روز تر ورځې زیاتېږي. نو پکار دا دی چې دوی خو د بجلی ارزانه کړي، کم از کم چې یو غریب سړی خپل بجلی بل خور کولی شي. نوی حکومت دی د دې دپاره د امتحان لمحې دي، پته به لګي پریویس ګورنمنټ چې کوم دی عمران خان د هغې هم ته پته ده، موږ ته پته ولګېده. اوس چې دې سره کم ویژن د هغې پته به لګي چې کم ویژن دی ورسره. یوازې بجلي نه ده، نور شیزونه هم دي، اوړه دي، غوړي دي، چیني دي، په دې کې ګیس دی، په دې کې پټرول دي، منرلس کې چې کوم دي. نو دا یو شی نه دی، اوس ګورو دې سره سال دی ټولې ستونزو انصاف ټیم کې غریبانه خلک کوم چې نه وروړو انصاف پکار دی. دا ډېره ګراني ده، نو موږ به څه کوو؟ ګراني ده، انصاف پکار دی. دا ډېره ګراني شوه، موږ به څه خورو، څه به څکو؟ دا زموږ دپاره ډېره ګراني شوه. موږ ټولې 500-600 روپۍ مزدوري غواړو، موږ چې دې کې دا بجلی بل کې ورکوو یا ځان له پې د کور څه وړه مو وړالو، دا خو ډېره ګراني شوه استاد. دا خو ډېره ګرانه ده غریب سړي لپاره. غریب سړی به څوک یې د دیاړي وکړي، که څوک یې د دې او بیا بلا مشکلات یې نه سبا. نو دا خو ډېر دغه کار دی، ډېره ګرانه، ډېره ګرانه.